آنلاین سټډي خو مې جلا پېژتمه. ما څو ځله پوهنتون شروع کړی دی او څو ځله مې پوهنتون پرېښی دی. په کندهار پوهنتون کې مې پوهنتون شروع کړی، سپین ږیري استاد و، روحیه غوښتلمه، نمبر یې راڅه واخیستی. دا کال 2012 و. نمبر چې مې ورکړی دومره ملاشینی و، زما نمبر یې 2 نفرو ته ورکړی و، استادانو ما ته میسیج وکړی. یو نفر یې شهید سو، خدای دې یې وبخښي، ما خو بخښلی دی، بل یې ژوندی دی. یو د انګلیسي معلم و، یو د کیمیا معلم و. د 2012 کال د کیمیا د څانګې زه محصله وم په کندهار کې. د ما ته زنګونه راواله. اوس نو ته زما استاد یې، ما ته زنګ ولې راوایې؟ ما ته یې په لاره کې ویله که ما د امتحان ته امادګي نه درلودل، ما ویل چې زه امتحان نه در کوم، بله ورځ در کوم. ما ته یې ویله چې نه، زه تا د پوره نمرې در کوم. ما پوره نمرې دې مور ته ورکړه. زما سره زد سو، اخر یې دومره سخت امتحان زما څه واخیستی چې حد یې نه درلودی. دا زما مشکل و. ما پوهنتون پرېښوی. بیا مې په ملالۍ پوهنتون کې شروع کړی. ملالۍ پوهنتون کې په کندهار کې شخصي پوهنتون ما شروع کړی. هغه زموږ ډېر ښه انوایرمنټ و. هغه بیا ما د ناجوړۍ څه پرېښوی. رالم په کابل کې مې شروع کړی. باور وکړه، ما چې به انجونو و سټایل ته وکتل، ځان به داسې راته ایسېدی چې زه په پوهنتون کې زه سپین سرې یم. در حال چې ما چې په پوښتنه ځینې وکړل، ته د څو کالو یې، ته د څو کالو یې، د هغو سینونه به تر ما یاندې لوړ وه. یعنې په کوم سټایل کې چې دوی راتللې، څومره میکاپ یې کوي. زه ودو ته ځم، میکاپ نه سم کولی. دوی حیرانه وم چې پوهنتون ته راتللې دا رقم یې کول، چې دا فیشن یې عیناً د ناویانو رقم و. د دې څخه چې راتېر سو، د دولتي پوهنتونو څخه زه په جریاناتو خبره یم. دومره خبره یم چې د نن څخه 2.5 میاشتې تر مخه دا د کابل تعلیم تربیه څانګې څخه د روانشناسي په بخش کې محصله ده. دا محصله په لیلیه کې هم اوسېږي او همچنان دا صنفو ته حاضرېږي. نه، په صنف کې حاضره نه وي. استادان پوره نمرې هم ورکوي او د دې تر څنګ نجلۍ حامله ده، برداره ده. دا چی برداره سول؟ د کومې خوا برداره سول؟ ولې یو نجلۍ برداره سي؟ دا یو حقیقت دی، باید پټ نه سي. وزیر صاحب یې پر تلویزیون پټوي، افراد یې ما ته دا وزیر صاحب نه دي ویلي، لیکن زه په دې دننه حال خبره یم. دا رقم ډېر ورته کیسونه سوي چې په لیلیو کې خودکشي شوې ده. د نجلۍ د خودکشي علت څه ده؟ یا بېانصافي ورسره سوي، حالت یې خرابېږي، د ډپریشن اټیک سره مخ کېږي، او کوم حالات